یو مثال هغوی بیان کړی و. یو ځل یو میدان کې د بادشاه د طرف نه اعلان وشي چې بھئی کم انسان په کم سیز باندې تنگ وي هغه شی دې راوړي او دې میدان کې دې کېږي، خو یو شرط به پکې وي چې یو شی بږدي او د دې په بدله کې به بل شی اخلي. دا پکې شرط دی. ځکه که ټول خپل مشکلات دلته ږدي نو ټول میدان په د مشکلاتو او د بیمارونو او د ګډو وړو نه ډک شي. شرط دا دی هر انسان خپل تکلیف ته غټ تکلیف وي. ته یو سړي سره خبره کوي ما باندې تکلیف دی، وی بیا د دې مات وی ته لکه زما خبره واوره، نو ستا خبره وام نور یې خپل درته بیانې، ستا خبره همداسې په خوله کې وچه پاتې شي. او هغه یو کیسه ختمه کړي چې ته بیا شروع کې و یو بل د خبره کوم ته بله واوره کنه، نو بله کیسه درته شروع کړي هغه بله بیا چې یو شل منټه پس تا ته وي چې تا څه ویل، نو تا نه خپله خبره هېرې چې ما څه ویل. تا دومره حیران دریان کې او د هغه مشکل واقعي داسې وي چې تا حیران کی تا نه خپل بیماری هغه خپل مشکل هم نه هیر کی. داسې حساب نو یو مشکل براوړي بل مشکل باخلي. نو مثلا یو سړی راشي وایي چې زه د بلډ پریشر بیماری ما او دا بلډ پریشر باندې خو برین هیمریج راځي او دې خو اچانک سړی مري او دا بیماری مې نه ده خوښه. ویل صحیح ده، دا بیماری کې دا کمالي زه بس خیر دی دا ټي بي بیماری به واخلم، ځکه ټي بي بیماری بس 9 میاشتې 6 میاشتې علاج دی او بیا به ختم شي. اگر ټي بي بیماری والا ټي بي بیماری کې غوستي وای خدای دې د دې بیماری نه خلق وساتي او دې کې خدای سینه ته کتور شي او ټوکول شپه به ټوخېږي. خیر دې بلډ پریشر خو یو ګولې اچو ورځ کې چیرته راشي او دا خو به ټول شپه ټوخېږي. بل سړی د ټي بي بیماری کې غوستل هغه د بلډ پریشر بیماری ځان سره وړل. یو سړی سترګه ړنده ده هغه یا سترګې چې دی مړه دنیا کې خدا زندگی تیرول مشکلي اگر راشي مثلا بل سړی پکې ګوډه خپې خېدا شل خپې خېدا وایي زمونه خپدي شلوي خو چې دا دنیا نه نظاری در تخکاری دا خسته نظاری در تخکاری نو لکه خپل چې دی ګوډه شو نو نظارو لبزي پکې شي خو بس خپل بیماری زری دا غټه ښکاری ما چې سترګې مې په خپل شلې مخ چې سترګې هغه سترګې راواغستې شلې خپې کې وسته او شریسه کې وستي مړه پستر کو بسو کې ټول ګناونه پکېږي او غلط شیونه په ګوره روکه کا پستر کې بسو کې کچھ داسې خسته خپې چې سړی په ټوګونه و او ګرځي ټول دنیا ته وګرځي هغه خپې یو بابا را لې دا بیماری و درد قولې په پښتو کې یو درد را پورته کی هغه پکې هغه بیماری خېدا تاسو ته چې بابا تاسو هغه ټول ارمانونه پوره شي دي او مال خدای ډیر مال را کړی دی او دا مال هم دم او ډیر مال هم د خیرات کم دا یو بیماری راته لګېدلې ده د دې بیماری نه ډیر تنګ یم شپه ورځ چې کوم دی پریشان یم جی غواړي څه که ماته یو ګلالې ماشوم او یو زوی میلو شي نو زما به یو ښایسته وارث پیدا شي خپل زندگی تیره کړې ده اوس مخکې هم غم کوي چې دا مال مې اخوا دې خوا نه شي څوک به غوریا لکه چې ته مړ شي خو خامخا به چاته پاتې څوک به استعمالي کنه خو نه چې زما زوی مال راشي بچی نشته هغه بیماری کې غوسته بچی واپس هر سړی پریشان چې کله کور ته ټول لا ګوډ ماما بیا را خوشي دی وای مال مې سترګې راکا زما سترګې څه شوې او دا خو شي دې خو باندې زه کوم او زه به د پاسې دې پورته کېدو نه او په هغه مې کم از کم څه دنیا خو کتله کنه او ورشي هغه سړي ته اواز کوي چې مال سترګې خپلې راکړي سترګو والا د هغه نه مخکې ولاړو هغه ویل راشه په دې خپو دې تندر راشي دا دې څه کږي وږي خپې راکړي دي مال خپل سترګې راکړه کږي وږي سترګې راکړه هغه د هغه نه مخکې ورته ولاړو بابا چې کور ته لاړې بیماري کې اوس ډېر زیات خوشحاله چې دا خو نوجوان هلک ماته میلاو شو هلکه سوچو که دا خو چا دلته کې اوس دی مصیبت دی ته خوشحاله او نه بس چې زوی مې بس قضا مې مړه چې زوی مې وشي بس ړوند کوڼ دي وي خو چې بچی وي نه د الله نه نیمګړی سوال هېڅکله مه کوئ هغه چې هلک څنګه کور ته بوتلو نو چې کور ته دننه شو نو دا بابا یې د ګیرې نه راونیو یو څو څپېړې ولا په دې مخ ورکړې ویلې بابا ته مړېږې نه په دې دنیا باندې زه ښه خوشحاله وم هلته او ته بیماري ټوخېږې راته ټوله ورځ شپه به راته ناست یې زه په تا څه کومه څه مرضي سړی زه دې څه دپاره راوستم دوی بچی زه دله پیسې درکو زه درپسې مال لیکم بعضې هلکان یې په مال څه کوي هغوی مال دې ځان سره کېږده
پیسې دې ځان سره کېده بس سړي واپس الک روان کو وی مال د کینسر بیماری وي خو چې د دې الک نه خلاص شمه لکه په حیا عزت خو براله دغه راشي او په خپل کټ خو به مړ شم دا خو مې بې وخته وجني نو عزتمند دغه حال زمونږ او ستاسو دی یو انسان په خپل حال نه دی خوشحاله بعضې هلکان دي دوبۍ ته روان دي ټیکټونه بچ زما د دوبۍ ته لاړ شم او امارات ته لاړ شم او یا سعودي ته لاړ شم چې یو حج او یو عمره پکې وکړم او داسې یو سیر وړو دپاره پیسې رالېږم به دا ډېره ده هلته چې لاړ شي بیا ورته دا بچي را یادېږي خو یې چینګه نیولي بیا ورته مور او پلار را یادېږي بیا په هغې خوشحاله نه دلته په دې خوشحاله نو وایي په مور او پلار به څه وکړم نو د مور او پلار خو د هر چا وي د ځناورو مور او پلار وي ګډې وډې خبرې کوي او امریکې ته لاړ شو فلانجي ته لاړ شم عزتمند انسان په یو حال کې خوشحاله دی زمونږ خواهشات څومره زیات دي خپل خواهشاتو ته لږ سوچ وکړو او الله زمونږ څومره خواهشات پوره کړي دي یو وړوکی ماشوم دی دغه خواهشات څومره زیات دي وړوکوالي کې بیل خواهشات نوجوانۍ کې بیل خواهشات چې لږ غټ شي به بیل خواهشات چې بوډا شي بیل خواهشات چې کوم وخت کې مریم نو هغه کې خواهشات چې بیت الله شریف کې راله مرګ راشي هغه هم د خپلې خوښې غواړي مرګم او د سجدې په حالت کې مړ شم دا ټول خواهشات دي اگر چې نیک خواهشات دي خو پوره کېږي خو نه ماشومي بچې څه غواړي بس ماله یو سیکل پکار دی یو گیم پکار دی ښایسته کپړې پکار دي مزیدار چې کوم دی پارک پکار دی هغه خواهشات ستا ماشوم دا دې پوره شو الله دله پلار درکړو مور یې دله درکړو سیکل یې دله درکړو او دغه رنګې ښه سکول یې درکړو ښه مدرسې یې درکړه بچې ستا خو ټول خواهشات پوره شو تره دې شته ماما دې شته کاکا دې شته کله دې یو غی کیاري کله دې بل غی کیاري کله دله یو تصویر وباسي کله د بل تصویر وباسي کله دې په اوښ باندې کېنئ کله دې په سیکل کېنئ کله دې په پراډو کې کېنئ ستا خو خواهشات ټول په ماشوموالي کې پوره شوي دي په بدن باندې روغ وي خوراک دې خوړلو هر قسمه دې خوړي کیله دې خوړلې ده سیو دې خوړلی دی پۍ دې څکلي دي غنم دې خوړلي جوار دې خوړلي هر قسمه ضرورت دې پوره شوی دی خو نه د ماشوموالي هغه خواهشات او هغه څیزونه چې موږ استعمال کړي هغه موږ ته د سره یاد نه دي چاته یاد دي چاته پکې تاسې کړي بیا چې کله نوجوان شي جی اوس به څه غواړې جی زما خو یو ښایسته کار میلاو شي ما ته جاب میلاو شي او ما ته ښایسته ځای کې چې کوم دی نوکري میلاو شي او زما ډېره تنخواهي زه دوبۍ ته لاړ شم زه دا شان امارات ته لاړ شم او زه سعودي فرانس او یورپ ته لاړ شم دا خواهشات دي هلکه دا خواهش هم دې پوره شو کار هم درته میلاو شو ګاډی هم درته میلاو شو او دغه رنګې جازونو کې هم وګرځېدلې ښایسته کپړې هم دې واچولې بایک هم درته میلاو شو کور هم درته میلاو شو جاب هم درته میلاو شو اوس خو بس دی که نه نه چې کله وایي چې اوس واده پکار دی ښځه چې واده دپاره ګلالۍ ښایسته ښځه ناوې دله راوستله اوس خو دې ضرورت پوره شو نور خو څه نه غواړي که نه وایي نه چې اوس ښایسته بچي غواړم نو هلکه بس که نه نور ته څه جوړې نه ښایسته ښځه ښایسته بچي هم دله درکړه ها لور هم دله درکړه ها دا وګوره زوی هم دله درکړه یو زوی نه څلور زامن یې دله درکړه دا یو موټا دی بل نری دی د بل شنې سترګې دي د بل تورې سترګې دي دې لور ته دې وګوره یو ښایسته سکنه لور دی دا یو توره لور ده یو سپینه لور ده نور څه غواړې شپږ بچي دې وشو اوس خو دې ضرورت پوره شو که نه او تم لګې بوډا کېږي نور خو څه نشته که نه وایي نه جي اوس دا غواړم چې د دې بچو واده راته خدای وښیي خدای پاکه دې د دې نه خدای پاکه مخکې مرګ مراوله چې د بچو واده دې نه لیدلي بیا اخره کې چې کله بوډا شي او دا نوسي ورته کنځلې کوي او دا زوی راکاږي او دا نور هم راکاږي بیا ورته نور څه غواړي بس بیا وایي نه بس ټیک دی جي اوس به زه سیوزې له یا څلور میل ته لاړ شم چې د لادو بادو ووتلې اوس تا تشکیل والا ریون والا دې نه قبلوي ته خو به هلته په خلکو بوجي تا به ګرځي چې بستره به ګرځئ او بیا وایي چې بس اوس به حج عمرې له لاړ شم او بیا به خانقاه کې کښېنم اوس به مفتي صاحب سره تعلقات جوړ کړم او اوس اوابین جوړ کوم دا مونځونه به یې کوي بیا بدن کې طاقت نه چې 2 رکعاته مونځ وکړي غریب بیا نو 2 رکعاتو ته نشي ودرېدی بیا چې راشي په یخنۍ کې دلته چې اودس وکړي اوبه یخي غریب لاسونه چې کوم دی چې پوره اودس نشي کولی بیا حج عمر او دغه رنګې جومات کې دې مولیان تنګي بیا په شکور کې خلک به نه پوهېږي جومات کې د مولا تنګي قاري صاحب کې تنګي نو دا ژوند دی عزتمند ټول خواهشات الله ځان پوره کړه اوس اخره کې چې زمونږ د لادو باد ووتو بیا موږ نیک اعمال شروع کړو بیا د نیک عمل په بدن کې طاقت نه روژه نشي نیولی غریب د هغې فدیه ورکوي تراویح نشي کولی بس
کله اته کوي او کله څلور کوي بانی جوړي. په دې وجه نه عزتمندو سوچ کول پکار چې کوم د عبادت دور هغه موږ بغیر د عبادت نه تیر کو، کوم دور کې چې موږ عبادت کول غواړو اوس عبادت کولای نشو. نو دې وجه نه عزتمندو لږ سوچ کول پکار. الله زموږ څومره خواهشات پوره کړو، کم از کم موږ او تاسو لم څه عبادت په بچپن کې وکا، حفظ وکا، ناظره وکا، څه په نوجوانی کې وکا، تبلیغ کې څلور میاشتې ولګوا، یو کتاب دی ولیکا، عالم سره تعلق جوړ کا، یو څو درجه سبق وای، دا په نوجوانی کې وکا. نو چې به بوډا شي به آسان عمل، تسبوح والا عمل، آسان اعمال به په اخیری عمر کې وکي. ټول عملونه اخیری عمر ته مساته.